حامد کرزی یو بل لوی او ستر منافقت وکړ او ډیر بد نیت لري. کرزی هغه څیره ده چې د غلو مافیا او د جمعیت د ټلوالو ملاتړ کوونکی ده. دا اوس چې عبدالله دومره زورونه وهي دا ټول د کرزي له برکته ده چې دغه کرزی د غلو ته واک قدرت پیسې ټولې په اختیار کې ورکړې وې او اوس ترې ښاماران جوړ شول. اوس په زوره قدرت یې غواړي. ملګرو راځئ چې د کرزي دغه منافقت چې تاسو وینئ نو تاسو به هم ترې متنفره شئ او جاسوس په سترګه به ورته وګورئ. ویډیو حتما وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد نه غوښتنه کړې ده چې هر څنګه کېږي د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې دي باطلې کړي. ځینو رسنیو په دې اړه ویلي دي چې حامد کرزي تېره شپه په خپل استوګنځي کې له خلیلزاد دغه غوښتنه کړې ده چې هر څنګه کېږي خو ټاکنې دي باطلې کړي. تر دې مخکې هم حامد کرزي هم په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ولسمشریزې ټاکنې تحمیل شوي دي او افغانستان ته یې زیان اړولی دی. حامد کرزی همدار راز له پیله په دې هڅه کې و چې په څه ډول ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي او پر ځای موقت حکومت رامنځته شي، خو ځینې وخت هغه بیا له دې خبر انکار هم وکړ. حامد کرزی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون هم ونه کړ او همدار راز خپلو خلکو ته یې هم ویلي و چې په ټاکنو کې دې برخه نه اخلي. هغه څو ځلې هڅه وکړه چې ټاکنې ترسره نه شي. اوس تازه ویل کېږي چې د موازي حکومت طرحه هم حامد کرزي جوړه کړې او عبدالله ته یې ورکړې ده. ځینې سرچینې وایي چې حامد کرزی د اشرف غني په بریا خفه دی او له همدې امله یې له زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې بهرنیان دې دا ټاکنې باطلې اعلان کړي. خو ویل کېږي چې زلمی خلیلزاد حامد کرزي ته په ځواب کې ویلي دي چې ټاکنې د افغانستان کورنۍ مسله ده او موږ په دغه مسله کې د مداخلې هیڅ حق نه لرو. د یادولو ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د ولسمشریزو ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې او اشرف غني پکې بریا خپله کړه، خو د دغه اعلان وروسته عبدالله په یو خبري ناسته کې ځان په خپله ولسمشر اعلان کړ او یې ویل چې ټاکنې هغه ګټلې دي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارم.